سره میچونه هغه ټایم کې پلی کولو. بس بعد نو شي بیا وتا ته دلته سم نس کې بچو او یار د ځشان بیا وکړه ډېر تنگ رالم کټ کا یار. نه زه خپل تاسو ته نمبر شیر کوم براډ بدرته ویم چې څوک زما عزت کوي زه بداغي عزت کوم. دا څنګه خبره ده؟ نه په ما ګرانه ډېر رسپیکټ. الله تعالی مالا دومره پیسې درکې دومره پیسې را نه کی چې زه غلط کارونه زویم چې نه یار پیسہ آ رہا ہے اور کھاؤ نه دومره در را کی چې خپل جون صحیح تیر کم عزت حیا سره. نه دا خبرې مکو پیسې چې څومره ډېری خوان کې دا پکې مو وای کنه. نه صحیح ده لکه خپل چې زما الله درکې نو تاسو کې چې ته نه بس دومره ټیک تا کنه. Thank you so much. Thank you دا خبره بس په دې ډارې کې بیا بس دا ریکوست کوم دا به کټ کې اخر کې وشته میوټ پکې بیا مې بلاک کی بیا بس دا په کې نه راسته ما چې راشه نو شین څه پوزیشن دی اول ته په دا غرب ګروپ سٹارټ بیا به زم چې شان تا ولا دواګانې کولې ورګه چې برابر دي کی نه بعد پکې بلاک کې الله دې تا کامیاب کله هم داسې نه کله هم ان شاء الله داسې نه زه اوس لایو راځم اکثر کنه لکه تاسو چې کله راځي ډیو ټو ریسپیکټ لکه اوس ما تاسو ریکوست چت کو ایون زما زوی او د کېدو نو بیا ما وی زه خیر کنه نو چې کو یو ځای میچ رالو کو سلور کسانو سره تاسو به ان شاء الله ما سره به ناشته په تاسو دومره دغه عزت کړه د چینه کوسل ډېر خي خدای له کان ډېر کلاړي یعنی چینه کوسل قسم ډېر زر دردي خبري داخله کوئی کنه وې دا جین زما په سوچ خلک کوئی د جنکه بے وقوف پر دوکه کیږي دا بے وقوف نه دي د دسله کې رحم دی دا زړه خپکی. No, I didn't got license Bilal. دا سوچ دا په انګلیش کې housing this so many things. I went to Pakistan twice. So how come? One time I spent like 5,000. Then again this time when last month I just came I spent 5,000. So how come? My focus only was like something else, you know. So that's why yo ماشاءالله مسالې وکړو چې مې پرز موږ له پټیم زې تاسو ته ویل په انګلیش کې انګریزانو ته مسالې وکړو چې مې پرز منځله پټیم زې نه انګریزانو ته مسالې ونه کې try to get one. I know how to make money with it. Okay, if you know دا ټایم دې پورا کیږي ما ته وایي ورته خو لیوانه سړیم زه ګټانی مکه نه ما no problem زه به اوس لاس من نور کې نه ما او شیطان لا دغه نه ور کوم هغه ماته وی چې مونږ مکا مونږ خو کوم دا ټیک ټاک لایف کوم مونږ نه پریدم ګډ مونږ لا پاسه ما دا کوس زه ود شم کنه نو بیا به شیطان به وی چې دا ګور لایو مو کو ټیک ټاک ویډیو غانې جوړې حرامي دي شیطان بتاله ډېر غوپې در کې خو شیطان دې ماره کې یا خو بوسره در چاته کوم مونږ به کوم مونږ نه علاوه والله خو د کېګم دا به اوس معنی یا نه کنه وخت مونږ کوم پټه باندې ز الله کې بناستم خو چې اذان وو کې زبدلته میوټ لګم زبزم مستبزان والله ډېر خبره ده بلال ویډیو والله ما ته کټ گفټر ناشته کنه خو چې د اذان ټیم موږ کې کمپرمایز نه کوم الحمدلله الله لک شکر بس الله تعالی چاله توفیق در کې سبب ویل او دومره الله را کړی دا کنه دومره چې خو خپل گزاره مې بيږي الحمدلله گاډ شتا کور شتا وجره شتا هسپتال شتا هر څه شتا او بس ټیک ټاک ته پته ده الله پیو نشره دا بس یو خوند یار ټایم مې تیری خبره کومه تاسو کو چې چرته جینې نه چې خپل عزت خرابيږي یا چرته کور والا لاس مسله جوړيږي نو چې یو انسان ذریعہ جوړيږي پیسې کو ډېر اغستا خبره کو الته ډېر وی بیا انسان یو کار چټي نو خیر دی دغه داسه دی دا رجب بټو شو دا یوسف شو دا ولی الله شو ولې دې سره اوس کومه پیسې دي ولې کی بس دی یو کار شروع کړی دی نو ولی الله دا ګوره ولی الله هم کوي کنه الله دې دا غنم زیاته کامیاب خځې نه زړه دې خدي خو چې ما بیا بلاک نه کې دوه کسان الله کو بلاک کو زو کوم بلاک لیست کې نه اچوم गाइस ټول ډبل ټیپ کوي get your license and I will let you know what you do with it. Okay, but it's gonna be take time, you know. License is not that easy. Respectable girls, the Allah جو دې لري قربان بدن. Amen. بس look the attitude
چې والا لوک دی چاته ور مخامخ شي کنه بس وکم والله لوک ته ډېر مزیدار دی ماشاءالله سړی و چې بس دغه راله یو بدمعاش لوک الله درکړي پرسنالټي والا کیا شیان او بس هغه سړی په ډېر بد قسمت و چې تا سره دوکه کړې یار ډېر بد نصیب او قسم دی زما په نظر بس کې هغه چې کومه درته صحیح ویلې کنه نو کومه درته صحیح ویلې اون ته برا سره واده نو کړی نو حرامینو چې ځوانه جنې کو جون مخربه وکنه چې مخکې نه واده مخکې نه د وچیشتا یو زوی دی اسه خبره مثال خبره کومه او بیا دا ته پتم دا چې هغه خپل هغه کور لپاره ارس ځمداریان زما په سر دي مخکینه خزه مخکینه ماشوم نو دا به کو دې سره زما ماشوم شو کو دا جینې دل تراله نو دا به څنګه چلو ما کارو شو دا خو زه دلته په خپل راغلم دا خو زما رور زرا وختم دلته کومه کلم ورته ویلي دي چې ما رو غواړلتا ما بلته جوند کولو دا ماشوم ته پیدا شو پاکستان کې مال ته جوند کولو ار ټایم ما سره جګړه کوله چې الته پیسې درولې ګم دلته الته درتلې نشم د دې واده نو څه فایده او ستا خاوند دلته امریکا کې چې تا واده وکړو هغه الته درغلی کنه پاکستان ته واده دپاره تو منه چې دا درې کال د ازما ماشوم پاکستان کې خپل ماشوم نو لیدلې تا زما خاوند تلې نه دی وړو بيخي ماشوم چې پیدا مو شو باندې ته خبره ما چې کومه پریشانیاں نه خپل په زړه باندې تیر کړی دی هغه یو الله خبر دی مانه بس پتا نشته دسه په ټایم ما باندې راغلی د اوسم چې کله خپایم بس یوازې خلکو سره مخامخ نه تا پتا دا الله پاک کوئی چې زما کم انسان خوښ شي کنه کم انسان ماته نږدې شي ما د ګران چې زپاغه تکلیفات راولم زدا غي امتحان نه بس په الله ګران الله پاک امتحانات ځان متونی سره ان شاء الله خورج براشي او چې کله انسان زما په امتحاناتو کې کامیاب شي هغه د دنیا د ټولو نه کامیاب انسان او راغلی دي دا څنګه دلته پچا دا کور کې نیم ناشته پچا کور کې نیم ناشته 50 سترګو ته نه ګورم الله تعالی یو دا راکړي دی غم راکړي دی خاوند الله تعالی نور ارس راکړي دی اولاد راکړي دی الله تعالی دلته کور راک ورس راکړو بیا لکه انسان خو خپکی کنه چې ماشوم پلار کوي یو پلار ورسره ني بیا چې ماشوم ته ګوري نو خامخه خپکیږي کنه چې بار خلکو ته ګوري چې پلار کوي دلته کور کې یوازې ځان دې زما او ما ته 24 اور ګوري بل څوک نشته کور کې دا خپکیږي دي ته مې زړه خپکیږي کنه او دلته دومره یخني 4 وخت ماشوم تاسو ګوري دغه په نکاح کې ما خو چرته بل څوک نو ساتلې الله د دې ټایم مراولي چې زه هغه کومه زه هر وخت مونږ کوم دعا کوم چې الله کور آباد کینو بیا هم سکه نو دا خو ستا زندگی بس ټوله دا درې کاله تا بیخي تنخوایه کې تېر کړو بیخي ځان له او بس همداسې دلته چې یوازې ماشوم چې په پاکستان کې ګرځېدم ملګرو سره کله یو خوا کله بل خوا بیا چې کور ته راغلم بیا وجړېدم پوره شپه او چاته مې حل نه ویلې که نه ماشوم هملته و که نه پاکستان کې اوس چې ماشوم راغلی دی بیا اوس چېرته نه ځم ولې ډېر ذمهداري د سر باندې دا سکول ته مړې ځان له ښکلې بل کور ښکلې ودان کړ ته څه نه ونی 3 کاله تا په تنخوایه کې تېر کړو دا استاد ژوند لاړو ځواني دې ختمېږي بس څه بس الله نه سوال کوم چې الله تعالی نه یک وسیله جوړ کړي بس چې زما لپاره څه ښه دی هغه الله ته پته ده زه خو الله ته نه وایم چې دا وکړه الله ته څه پته ده چې څه زما لپاره ښه دی الله پاک مکه وکړي بس USA ویلکم دا ډیره غټه ذمہداري ده چې ماشوم سنبالي یواز ځان لا هسپتال ته بوزي راولې سکول بوزي راولې بیا کور کوکینګ کې کور کارونه کې د فون لکه کالز دلته نوکر چاکر نشي ساتلې دلته چې کې پخپله کې کور کارم پخپله کې جامې مارس لکه سہولت ته هر خبره دلته ډیره ده کنه بیا هم هر یو کار پستا پسر یو او سوق سر باندې سړی نین واغه بس دغه بجون سینګي دا اوس لکه مثال تور ستا ماشوم زوی دی خدای دې روغ لړه د شپې پتا څه چل وشي انسان دی روغ جوړي تکلیف ته نشته دغه خبره باندې غم کوم کنه دغه خبره باندې غم کوم چې کله کله مونږ کوم زمم چې بس الله تعالی مال جون ورکی چې چرته ما باندې څه چلو شون دغه بجاړي دلته بسوک نی کور کې
रफीउल्लाह वेलकम। आई थिंक sta sunat lado ko the cha net